واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. او تدوی ته د نوح علیہ السلام خبر ولولا کله چې هغه خپل قوم ته وویل ای زمو قومه کچېرې په توسې باندې زمو اوسېدل او د الله تعالی په آیاتونو سره توسې ته زمو نصیحت کول سخت وي نو مو خاص په الله تعالی باندې توکل کړی دی نو توسې د خپل شریکانو سره د خپل کور په خیره ده وکړئ بیا د په توسې باندې خپله معامله پټه نه وي یعنې توسې زمو په خلاف باندې خپل کور ښه په ښکاره سره وکئ بیا مو ته ضرر ورسوئ او مو ته مهلت هم مه راکوئ. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. نو که توسې وګرځېدئ پس مو له توسې نه هېڅ مزدوري نه ده غوښتې زمو اجر صرف الله تعالی دی او مو ته حکم شوی دی چې زه شم له مسلمانانو څخه. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. پس هغوی د تکذیب وکړ نو موږ دته او هغه چاته چې له ده سره په کشتۍ کې سوروي نجات ورکړ او موږ دوی خلیفګان جوړ کړل او هغه کسان مو غرق کړل چا چې زموږ د آیاتونو تکذیب کړی و نو ته وګوره د وېرېدل شوي انجام څنګه و. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. یا موږ د دې نه بعد خپل قومونو ته نور رسولان ولېږل نو هغوی ته یې ښکاره دلیلونه راوړل پس دوی داسې نه وي چې په هغه څه ایمان راوړی وای چې له دې نه مخکې د هغې تکذیب کړی و. همدارنګه په دې وجه موږ د زیاتې کوونکي په زړونو مور لګوو. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. یا موږ له دوی نه بعد موسی او هارون ولېږل په ښکاره معجزې سره فرعون او د هغه سردارانو ته نو هغوی تکبر وکړ او دوی مجرمان خلق وو. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. کله چې زموږ له خوا نه دوی ته حق راغی دوی وویل بېشکه دا یقینا ښکاره جادو دی. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسی علیه السلام وویل آیا توسې حق ته جادو یی کله چې توسې ته راغی آیا جادو دا دی حال دا چې جادوګر خو کامیابی نشي پیدا کولای. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء
وویل آیا ته میش ته د دې د پوره راغلی یې چې میش د هغې لاره نه واړوې چې په هغې میش خپل پلرونه میندلي دي او په مځکه کې توسې دواړې ته لویه غلبه حاصله شي او میش په توسې دواړې ایمان راوړونکي نه یو